بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. درنو دوستانو، د پښتو ژبې د زده کړې د لیک لوست یوې بلې برخې ته ښه راغلاست. نن د خدای په فضل چې تاسو ته د لیک لوست 14مه برخه وړاندې کوم. نو په همدې شکل له موږ سره اوسئ تر څو د الفبا یا د پښتو ژبې د تورو تر پایه پورې دغه لړۍ په همدې شکل مخته بیایو. په څنګ کې د ګرامر برخې هم تاسو ته وړاندې کوو. نو هیله ده چې ګټه ترې پورته کړئ. ګرانو دوستانو، د تیر په څیر په منظم ډول یا په سلسله وار یا په ترتیب سره نن وار رسیږي د کاپ توري ته. کاپ په دې شکل لیکل کیږي. دغه د کاپ توری ده. د کاپ توری شکل یې دغه ده. په دې کې زه تاسو ته نوم لیکم، مثلا کور. کور که د دری برشان خانه میگه او د دری باز کوره کسی را میگن که چشمایش کار نمیکنه یا موږ په پښتو کې هغه ته ړوند وایو. نو دا هغه کور نه ده. کور مانا خانه جایی که ما در آن زندگی میکنیم. نو ګرانو دوستانو، په دې کې زه تاسو ته جمله لیکم چې کمال ښکلی کور لري. کمال ښکلی کور لري. کمال ښکلی کور لري. کمال خانه زیبا دارد. کمال اسم است یا یک شخص است. کمال خانه زیبا دارد. او یا هم زه لیکم چې کمال او کاروان، چې دواړه نومونه دي، کمال او کاروان، په کور کې کار کوي. کمال او کاروان په کور کې کار کوي. کمال و کاروان در خانه کار میکند. کمال و کاروان در خانه کار میکند. دا شو دری. او بل درته لیکم چې کبرجن انسان د خدای جل جلاله دښمن دی. کبرجن انسان د خدای جل جلاله دښمن دی. څرنګه چې کبرجن انسانان هم نه خوښوي، نو د خدای تعالی جل جلاله هیڅ نه خوښیږي. نو موږ تاسو ټولو ته پکار ده چې باید ډیر زیات عاجزه واوسو. عاجزه بندگان د الله تعالی جل جلاله ډیر خوښیږي. نو ګرانو دوستانو، کبرجن انسان د خدای تعالی جل جلاله د خدای جل جلاله دښمن دی. انسان کبرجن دشمن خداوند جل جلاله است. انسان کبرجن دشمن خداوند جل جلاله است. دوستانو، دا د کاپ د توري درې جملې شوې چې اوله، دویمه، درېیمه جمله. په دې شکل د کاپ په توري کې هم تاسو ته کورنۍ دنده سپارم چې تاسو به 10 داسې نومونه چې د کاپ په توري پیلیږي ولیکئ او هغه به په مناسبو جملو کې استعمال کړئ. په دې شکل درنو دوستانو، دا د کاپ توری اوس تاسو ته مې در وپېژنده. په دې سلسله کې یا په ترتیب سره په دې پسې موږ بل توری لرو چې هغه د ګاپ توری دی، چې د کاپ توري سره ډېر کم تفاوت لري، دې سره کم فرق لري. نو هغه زه تاسو ته لیکم چې فقط دې ته زه یو پنډک ورکوم کاپ ته. دا به څه شي؟ کاپ شي.
دا ګاب شو. او هیره دې نه وي چې د پښتو او دري د تورو ګاب ترمنځ فرق شته. مثلا دغه ګاب زه لیکم چې دا دري ده او دغه پنډک چې لري دا پښتو ده. نو زه تاسو ته د ګاب په توري کې دلته نوم لیکم چې ګاب ګل. ګل چې موږ تاسې ټولې د نوم سره آشنا یاستو، یا دلته موږ هم د زیبایي په خاطر له ده څخه استفاده کړې ده. نو ګلان دي چې سیمې او ځایونه پرې ښکلي دي او ښایسته. د دې ترڅنګ په مختلفو څیزونو کې هم استعمالیږي چې موږ د دې څخه په ډېرو برخو کې ګټې اخلو. چې تر ټولو مهمه خبره دا چې حتی ادریات موږ د دې څخه جوړوو او په همدې شکل نور ځایونه پرې ښایسته کوو، کورونه پرې ښایسته کوو. نو ګاب ګل جمله زه تاسو ته پکې لیکم چې دا د ګلاب ګل دی. دا د ګلاب ګل دی. دا د ګلاب ګل دی. این گل گلاب است. این گل گلاب است. دا ګل درته نه ښیم، دا د ګلاب ګل نه ده. نو دا د ګلاب ګل دی. دلته مې جمله ولیکله په دې خاطر چې په دې کې دوه ګا پکارېدلي دي، ګلاب او ګل. این گل گلاب است. این گل گلاب است. بله جمله لیکم د ګلاب د ګلاب ګل ډول ډول رنګونه لري. د ګلاب ګل ډول ډول رنګونه لري. د ګلاب ګل ډول ډول رنګونه لري. گل گلاب قسم قسم رنگها دارد. ډول ډول قسم قسم. گل گلاب ډول ډول د گلاب گل ډول ډول رنگونه لري. گل گلاب قسم قسم رنگها دارد. بله جمله زه لیکم چې ګلان د ځمکې د ښکلا سبب کیږي. ګلان د ځمکې د ښکلا سبب کیږي. چې مخکې ما ورته ویل چې په ګلانو باندې موږ خپلې سیمې، ځایونه، کورونه ښایسته کوو. نو ځمکه په ګلانو ښکلې ده. ګلان د ځمکې د ښکلا سبب کیږي. گلها سبب زیبایی زمین می شود. گلها سبب زیبایی زمین می شود. گلها سبب زیبایی زمین می شود. په دې شکل ګرانو دوستانو د ګاب توری مو هم بشپړ شو، یعنې درې جملې پکې موږ تکمیل کړې چې اوله، دویمه او دریمه. نو په دې توري کې هم غواړم چې تاسو ته کورنۍ دنده در وسپارم، هغه دا چې 10 داسې نومونه چې تاسو که چېرته مو وس نه رسېږي، کولی شئ د خپل کورنۍ د مشرانو پر مټ 10 داسې نومونه چې د ګاب په توري پیل شوي وي هغه ولیکئ او په مناسبو جملو کې استعمال کړئ. درنو دوستانو، په دری درته وایم دوستای عزیز، شما دا اسم را نوشته میکنین. اگر شما نمیتونین میشه که از بزرگای خانه و یا از دوستایتان مشوره بگیرین که دا اسم را پیدا کنند که به حرف گاب شروع شده باشد و آن را در جملات مناسب استعمال می نمایید. په دې ترتیب ګران دوستانو چې زموږ د درس حجم زیات نشي، نو نننی درس زموږ همدومره و. تر بیا چې زه ستاسو خدمت ته حاضرېږم او د لیک لوست یوه بله برخه درته وړاندې کوم، نو له هیره مو وباسئ چې د ګرامر برخې او نور بخشونه هم چمتو شوي دي، تاسو ته وړاندې کیږي. نو دوستانو زموږ چینل حتما او حتما در سره سبسکرایب کړئ او له خپلو دوستانو سره یې هم شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، د خدای په امان.